بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو موږ تاسو رائټ کلیک په ډیسکټاپ باندې کوو او دغه اپشنو کې کار کوو. په ځینو کمپیوټر کې چې کله تاسو رائټ کلیک کوئ د ویو نه به پاس وي او پاور په نوم باندې په هغه کې دلته دغه اپشن وي د کمپیوټر د بندولو شټ ډاون سلیپ ریسټارټ وغیره د اپشن وي. د درس په دوران کې باید توجه درس ته وي ته بیا وروسته خپل کار کې وکړي. رائټ کلیک د اولنی اپشن د ویو چې د موږ تاسې دې نه مخکې هم درې وارې ویلې لیدلو ته وایي. دلته په د ډیسکټاپ کې د آیکن څه رقم لیدل غواړي یا یو فولډر دې راخلاص کړه په هغه کې دننه د آیکن څه رقم ښکاري. نو اوس فعلا ورته انتخاب د میډیم درمیانه سایز که سمال آیکنز باندې کلیک کړي آیکنو سایز کوچنی کېږي او که لارج باندې کلیک کړي بیا بیخي غټېږي خو درمیانه سایز یې بیخي صحیح ده. له دې نه وروسته بل اپشن د دې کې اټو ارینج آیکنز دا اپشن که چیرته غیر فعال وي نو بیا موږ تاسې کولی شو چې د آیکن چې چیرته یې وړو هلته یې وړلی شو د فایل نه ګډوډ مې کړل. اوس همدا رقم که چیرته د یو فولډر کې دننه هم دغسې ګډوډ وي بیا چې ته سمه ډېر وخت نیسي لنډه طریقه څنګه د رائټ کلیک کا ویو ته لاړ شه او اټو ارینج اټو له اټومیټک نه اخیستل سوی ارینج ترتیبولو ته وایي. آیکن یې خاص هم څه پېژني دې باندې چې کله ته کلیک کې په اتومات ډول به بیا ترتیبېږي. دلته به اوس نه پاتې کېږي مخته وروسته ځي خو دغه لیست نه نه وځي مسلسل دغه لاینونه کې به وي او د دغه نه پس یو بل اپشن ده. د هغه لپاره باید تاسو د اټو ارینج اپشن غیر فعال کړئ. د هغه نه وروسته بیا تاسو دې کې کار کولی شئ. دا به زه غیر فعال کړم. اوس ته ګورئ دا څه وایي الاین آیکنز ټو ګریډ ګریډ جال ته وایي. موږ تاسې ګریډ لاینز په هغه کې مو لیدل پین پروګرام کې خطکش مطابق چې کوم لاینونه جال سره کومې خانې خانې افقي او عمودي لاینونه یې پکې قطارونه یې پکې. نو دلته که تاسو د آیکنو ته وګورئ دا ګورئ یو عمودي یو لاین ده دویم عمودي یو قطار ده بیا داسې هم خو دلته آیکنې کمې دي. دغه جال چې ده دغه خانې په دې خالي ځای کې هم شته خو آیکنې کمې دي دې ځای ته رسېدلې نه دي. چې کله دا اپشن غیر فعال وي او ته یو آیکن وړې چې هر چېرته پرېږدې بې هغه ځای پاتې کېږي. د مثال په توګه ما دلته راوړ په دې ح باندې مې دغه ځای کېښود آیکن بیا دغه آیکن مې راوړ د زیرو باندې مې دغه ځای کېښود دغه آیکن راوړم په دې اے سي باندې مې کېښود همدا رقم دا وړم په دغه مانیټر باندې مې کېښود. اوس چې کله زه د اپشن فعال کم دې باندې کلیک کم تاسې دغو آیکنو ته ګورئ یا یو بل آیکن هم دلته ګډوډوم د مثال په توګه دا مې راوړ دغو دواړو دغه منځ ته مې راوړ. دغه آیکن ته که تاسې وګورئ نه افقي کوم لاین ته سم ده او نه عمودي. همدا رقم دغه آیکن یې که په دغه ځای کې د لاینونو یا خانو ته سیلز ته حجرو ته سم وي خو په خپل ځای به پاتې شي که نه سم به یې کړي چې کله دې اپشن باندې کلیک کړم. الاین آیکنز ټو ګریډ تاسې ولیدل چې دغو ټولو آیکنو لږ لږ حرکت وکړه. دغه آیکن دې خانې ته نږدې و دلته دې طرف ته ټوپ وکړه او دا چې دله د اې سي نه پورته لاړ دې خانې ته نږدې و دا هم پورته لاړ دغه چې دله ښکته لاړ همدا رقم دې هم لږ پورته حرکت وکړه. اوس چې ته یو آیکن راوړې په هغه ځای کې نه پاتې کېږي کومې خانې ته چې نږدې وي هغه ته ډایرکټ خپله ټوپ وي. او بېرته زه ته چې اټو ارینج کا چې دغسې بل سي مسلسل شي. بیا راځو دې نه پس یو بل اپشن ده شو ډیسکټاپ آیکنز. که چېرته د مثال امتحان ته لاړې او درته ویل د آیکن یې ډیلیټ نه کړي باید پټې شي ورک یې کا پټې یې کا هایډ یې کا. رائټ کلیک ویو او شو ډیسکټاپ آیکنز دې باندې به کلیک کړي دا به ورک شي. بیا چېرته یو نابلده کس راغلی و کمپیوټر دې ورته پرېښی و یا چې ولاکه مې ډیلیټ کړي وي پوه شوې نه دې مې ډیلیټ کړي خو نه پوهېږم چېرته مې کلیک کړي ډیلیټ بټن مې نه ده ویلی او د آیکن یې ورکې شو. نو څنګه بیا را پیدا کوي رائټ کلیک ویو شو ډیسکټاپ آیکنز د آیکن به درته وښکاري. له دې نه وروسته موږ او تاسې د ویلو چې کوم اپشن د ویو نه وروسته هغه د سارټ هم ترتیبولو ته وایي. لکه په سرلاین کې چې واړه ماشومان مخ ته د هغه نه لوړ د هغه نه لوړ د ټول نه لوړ چې جګ هغه ټول نه په اخر کې تر څو چې ټول ښکاري ترتیب ده. یا مثال لکه ډکشنري کې چې لغات ترتیب وي د ا نه تر زیډه پورې یا مثال عددونه د یو نه تر زیات عدد پورې یا د زیات نه د کم عدد طرف ته ترتیب کرات. نو راځو دلته بای نیم باندې چې کله ته کلیک کې دا په الفابیټیکل آرډر باندې درته ترتیبوي لکه څنګه چې ډکشنري کې وي خو لږ ستونزې به وي کې
څنګه تاسو وګورئ ټی خو ټول نه پاس ده کنه دا سیستم آیکن دی سیستم آیکن هغه آیکن چې له وینډوز څخه خپل راځي هغه ته استثناء دي کله کله یو نیم آپشن کار پکې خو موږ تاسو کوم فایلونه جوړ کړی دي هغه که په ډیسکټاپ باندې وي که په یو فولډر کې دننه وي هغه باندې اپلای کیږي دلته تاسو کو ګورئ دا چې دل نه شروع دا بیا شارټ کټ دي شارټ کټ به اوس موږ تاسو ان شاء الله پیژنو چې دا وظیفه اجرا کوي او دلته که تاسو وګورئ دا ا ده بیا ا ده خو دغه کې بیا فرق ده جی آر ډبل ای اګریمنت څه فرق شته کې خدلته کاول اول تورې ګوري کاول سمي یو شی بیا دویم لکه ډکشنری کې بیا دریم د سی په ترتیبي او هغه ګوري له ا نه وروسته جی ده دویم حرف او په دې ځای کې جی ده نو جی مخ ته راځي دی وجه دغه آیکن پورته کړی بیا آر ده آیکن کمی دي بیا آر ده او په اخر کې بیا الف بیت او نور جبې ده ته اخر ته وړي که زه یو څو فایلونه نور جوړ کم نیو ته ځم ورته چې دی ایکسل یو فایل جوړ کم دغه ده او دې ته نوم ورکړه جان او رائټ کلیک نیو د ایکسل یو بل هم جوړ کړه او دې ته نوم ورکړه خان او ورته چې یو بل هم جوړ کړه د ایکسل او دې ته نوم ورکړه خیالي او یو څو د ورډ هم جوړوم د نوٹ پیډ کریم او سلیم اوس راځو زه بیا د اپشن باندې کلیک کوم ریفریش چې کې بیرته غسټال ته وړي نو په دې کې تاسو کو وسو ګورئ ا ده بیا جی ده صحیح ده جی نه وروسته کې ده بیا کې ده دلته ا ده که نه دلته ایچ ده نو ایچ نه ا مخکې راځي همدا رقم کې ایچ بیا وای دلته ده ځکه وروسته دلته ا ده همدا رقم بیا آر ده په آخر کې او د ایس چې دلته آر نه وروسته راځي نو په الفابیټیکل آرډر کې درته ترتیب کړو که بیا په دغه آپشن باندې کلیک کې برعکس کیږي زد ټو ا به درته ترتیب کړي هغه ا ټو زد ترتیب کړل دا به زد ټو ا شي دغه دا به ګډ وډ وي دغه آیکن ته به نه ګور دا ګډ وډ وي همیشه دغه ګډ وډ وي کله په دغه رولز باندې نه برابر مخ ته ورسته وي بیا راځو دې نه پس دویم آپشن چې ته په دې ساټ کې سایز ده د کوم آیکن سایز چې له ټولو نه زیات وي هغه پورته ویسه فرض کړئ یو فولډر کې د ډېر فایلونه سیو کړي دي او هغه فایلونه چې کوم دي په دې وخت کې تا یو نوی فایل راوړ چېرته د مثال د مونوګراف دفاع کړی وي دغه ویډیو دې کړی وي دغه ویډیو سایز زیات وي که نه نو هغه دغه فولډر ته ور پیسټ کړه نوم ته دې نو فکر فایل د نه کې ورک فایلونه ډېر دي نو ته به داسې کار وکړې یو د ویډیو همیشه سایز زیات وي نو 60 بای سایز به کې نو چې د کوم فایل سایز له ټولو نه زیات وي میموري کې مثال ام بي ډېر ام بي نیولې وي ساده پښتو کې که نه ډېر ام بي جی بي کې وي نو هغه به ټول نه پورته لاړ شي ګوره زه کلیک وکړم دا اګریمنټ چې کوم د ټول نه پاس تا ګورئ د سایز تاسو وګورئ سایز یې کوزه نه دویم ده 222 کې بي ده کیلو بایټس او د دې بل سایز تاسو وګورئ دا 180 ده د دغه نه کم ده دغه نه کته چې دا به دغه نه کم 130 دا چې د 120 ده دا بل بیا 110 ده دغه بیا دغه نه کم ده 14 ده او که بیا په کلیک کې دا بیا برعکس کیږي سرچپه کیږي بیرته له دې نه پس چې دا بای آیټم ټایپ دلته که تاسو وګورئ د ایکسل فایلونه خو یو ځای دي خو د ورډ دوه دلته دي بیا یې په دغه ځای کې ده نو که غواړئ چې د هر پروګرام آیکن مسلسل درته راولي یو بل پسې پرله پسې دې لپاره به تاسو رایټ کلیک کوئ سارت ته به لاړ شئ بای آیټم ټایپ اوس تاسو وګورئ پی ډي اف چې دي یو ځای د ایکسل مسلسل بیا د ورډ مسلسل بیا شارټ کټ مسلسل او سره سره د نوټ پیډ بیا مسلسل او سیستم آیکن هم هغه هاسم هر وخت یو ځای وي رائټ کلیک بل آپشن ته بده کې بای ډیټ موډیفاید تاسو که فکر کړی چې تاسو ته هر وخت ویډیو لګم په فولډر کې اوله ویډیو ته لګم که چیرته مثال درس نه ورسته فکر کړی همیشه اوله ویډیو ته پاس سر سره چې کومه ویډیو په هغه فولډر کې ما دغه سیټینګ اپلای کړی ده ډیټ موډیفاید هغه ویډیو هغه فایل چې د اخیری وخت کې ما سیو کړی ده اوس مې سیو کړی ده ټول نه پاس راته وېس ما ته اساني ده کې چیرته ځل الفابیټیکل آرډر کې کوم بیا په ګرځم چې کوم یو درسو دا اوس خو ډیټ موډیفاید باندې نږدې وخت کې دي ټول نه نږدې دي چې کوم یو فایل سیو کړی ده اوس وخت کې ابل ټول نه پاس درته وېسي فرض که فولډر کې فایل نه ډیر دي نو ته غواړې د اوسنی فایل بیا وګورې نو دې ډیټ موډیفاید باندې به کلیک یا به ټول نه پاس ته ویسي تاسو که فکر کوئ ټول نه وروسته مې دغه جوړ ښه اول یې ګوري په کال باندې 2019 کال ده
د اولې میاشتې 24 تاریخ ته 2 بجې 40 منټه دي که کال یې مساوي و یو شی و بیا میاشتې که یو شی و بیا ورځې که یو شی و ساعت که یو شی و منټ که یو شی و ثانیه حتی په ثانیو کې هم هغه ورکوي کمپیوټر فرق ورکوي. نو تاسې وګورئ دغه د اولې میاشتې په 24 تاریخ ده 2 بجې 40 منټه دا به هم دغه 40 منټه کې ځکه چې ما ډېر زر دا جوړ کړه او دا هم دغه 40 منټه کې ده دا په 23 کې ده دا مې لږ مخکې د هغه نه جوړ کړی او دا بل هم په 23 منټه یو بجو هغه د اولې میاشتې 24 تاریخ دغه که موږ تاسو چېرته وګورو دا جوړ شوی ده په 24 تاریخ یو بجو 2:50 او د دې تاریخ وګورئ دا په 11:45 او د آخري فعل که تاسې وګورئ دا په د اولې په 23 9 بجې او څو منټه دي 9 منټه. همدا رقم که بیا په دغه اپشن باندې کلیک دا هم برعکس کېږي سرچپه کېږي چې ټول نه اوس د جوړ کړي یا به ټول نه آخر ته لاړ شي. ښه دا اوس 60 اوس ریفریش ته ریفریش چې د مخکې ډېره اړتیا وه کمپیوټرو کې هغو سپیډ ډېر سلو نن سبا هم اړتیا پېښېږي. تاسې کوم وخت کې دې په فایدې باندې پوهېدلی سئ. فرض کړئ تاسې 20 منټه یا 30 منټه مسلسل یو پروګرام را خلاص کړی دغه یو پروګرام مثلا ورډ را خلاصوئ بندوئ یا په دې یو پروګرام کې ته کار کوي. نو د کمپیوټر د ټولو آلاتو کنټرول توجه چې کومه ده کنه د کمپیوټر د مغز د یو طرف ته ده. په دې وخت کې که چېرته ته لاړ شي بل پروګرام باندې کلیک کړي چې را خلاص کړي ډېر وخت به نیسي په نسبت د ورډ. خو که چېرته ته 2 پروګرامونه خلاصې را خلاصې هغه دواړه بیا زر را خلاصېږي هغه نه که نه وي ته بیا بیخي ډېر وخت نیسي. نو دا د کنټرول چې وي د کمپیوټر د ډېر وخت لپاره یو طرف لکه موږ او تاسې چې یو طرف ته ډېر وګورو که نه بیا چې بل طرف ته وګورې هغسې نظیر کار نه کوي یا مثال که رڼا راننځي هم ناڅاپه تیاره ته حالات بدل شي که نه نو بیا هغسې نظیر کار نه کوي هغه رقم مازغم تیز نه وي. یا چې مطالعه ډېر وکړي لږ تازه هوا دې واخلو ریفریش هم د کمپیوټر لپاره ریفریش ده او د دې شارټکټ چې ده F5 کله کله F5 F5 بټن کار نه کوي په هغه وخت کې به تاسې رایټ کلیک کوئ په ډیسکټاپ باندې یو وارې به د ماوس له لارې ریفریش کوئ دغه نه وروسته به F5 بټن بیا کار ورکوي. بل دغه نه ښکته اپشن د پیسټ موږ او تاسې 3 وارې ویلی دې نه مخکې یو شی چې موږ کټ کړو یا یې کاپي کړو بل ځای ته چې وړو باید پیسټ یې کړو. نو دلته اوس دا ځکه کار نه کوي چې موږ یو شی هم نه ده کاپي کړی نه مو کټ کړی ده. نو زه ځم یې دې لپاره یو فولډر ته ځم د فایل ایکسپلورر را خلاصوم او په دې کې ځم ډاکومنټس فولډر ته او ورته مې د اجمل په نوم چې کوم فایل ده دلته دې ځای نه را کاپي کړه رایټ کلیک کاپي کټ یا کاپي که کټ کې دې ځای لرې کېږي هلته یې وړل کېږي زه یې کاپي راخلم کاپي دې چې راواخیستله نو دلته اوس پیسټ کوم کله د اجمل په نوم نه وي نه نسته پیسټ هغه فایل دلته راغی. دې نه پس یو بل اپشن هم ده کې پیسټ شارټکټ سره به همیشه دغه د ویکتور علامه وي یو خو به شارټکټ تاسې له دې نه پېژنئ چې دې سره د ویکتور علامه وي. دویمه پېژندګلوي څنګه ده دا سایز نه لري. ګوره یو فایل ته چې کله په ودرېږي پاس نو سایز دته ښیي 14.8 KB خو که چېرته یو شارټکټ ته لاړ شي صرف لوکیشن ښیي چې په کوم ځای کې دغه فایل ده له هغه ځای نه راخلاصوي. موږ تاسو لاړو ډاکومنټس فولډر کې دا فایل ده چې دې باندې کله زه ډبل کلیک کوم له ډاکومنټس نه راخلاصېږي او که چېرته دې باندې ډبل کلیک کوم همدغه فایل راخلاصېږي. همیشه زه دې ګروپ هغه ورکوم په دې کې مثال یو هلته ګروپ لګېدلی ده خو بټن یې دلته ده فرض که دې ځای کې دی یا ګروپ دلته لګېدلی بټن یې دې سره خواته ده بټن یې شارټکټ ده بټن ووایه دغه ګروپ را سټارټ کېږي دا کوم ځای به شارټکټ یې ورته جوړ کړی دی مثال بټن یې ما سره نږدې دغه ځای نه بټن وایه هغه ګروپ چې دله هغه ځای نه را سټارټ کېږي. دا شارټکټ هم دغه رقم ده دلته مې صرف بټن راوړی ده سایز نه لري چې په ډبل کلیک کوم له هغه ځای نه راخلاصېږي او چې کله یې ته راوړې مثال دلته دې هولډر ولګاو ګروپ کې تاویه که نه بل شي بیرته کتاب کې بټن دې هم نه ورته لګولی بیرته آف کې دا داسې لکه د هغه ځای نه چې راواخلې یا یوه کاپي راواخلې مثال دغه رقم د بل ګروپ راوړ دلته دې ولګاو یا له هغه ځای نه رالرې کې دلته یې ولګوې نو دا بیا داسې ده لکه دلته دې چې راوړی وي دغه پیسټ چې کله کې. بله خبر دا تاسې همیشه موږ او تاسې یوه غلطي کوو اکثره نوي زده کوونکي ویډیو دغه ځای نه وړي ډیسکټاپ باندې سیو کوي کوچي مارکیټ ته لاړ شي که نه فلمونه شیان راواچي ټول په ډیسکټاپ باندې سیو د دې سره د تا د کمپیوټر سپیډ ډېر کمیږي. ولې کمیږي؟ ډیسکټاپ چې دا همیشه څنګه چې موږ تاسو وینډوز را سټارټ کو کمپیوټر که نه ډیسکټاپ اول موږ ته ښکاري
او څه شی چې تا ته په دې سکرین باندې ښکاري د مانیټر په سکرین کې دا همیشه ریم کې وي. زموږ او تاسې ریم چې د کمپیوټرو کې اکثرو کې 80% کې 2 جی بي ده که فکر وکړئ. یو نیم کمپیوټر کې 4 جی بي وي یا زیات وي پکې. دا 2 جی بي به فرض کړو ځکه چې اکثرو کې 2 جی بي وي. نو که ته چېرته 5-6 فلمونه راوړې او په ډیسکټاپ باندې سیو کې نو ریم خو ډک څه که نه ریم چې ډک څه نو تا کمپیوټر سلو کېږي. ریم ډایرکټ تړاو له پروسیسر سره لري. که ریم کې ځای نه وي سپیډ کمیږي. بیا هغه موبایل کې څه فیسبوک چې کله ګاڼۍ تاویږي که نه دغه ځای کې هغه یو علامه ورسره راځي د هغه سره چې هغه باندې پاسه نه ښکته پکې ځي مخکې به ډېر راته اوس کمپیوټر تیز دي. نو تاسې کله هم همیشه دغه فایلونه چې دي ریم ته مه راوړئ. که تاسې به چې بیا ما مثال 2 جی بي ریم ده او 8 جی بي یا 10 جی بي ډیټا مې په ډیسکټاپ باندې سیف کړ دا څنګه ریم کې ځایږي. 2 جی بي په ریم کې وي ریم خو ډک وي بیا دا ډیسکټاپ په سی ډرایو کې ده نور په سی ډرایو کې تصیف کېږي. بیا چې په دې وخت کې ته بل پروګرام راخلاصوي او ریم خالي کوي هغومره بېرته سی ډرایو ته وړي دغه ځای نه بیا نور بل پروګرام راوړي ته راخلاصوي نو دغه کې وخت ډېر لګېږي له دې وجې د کمپیوټر سلو کېږي او لوډینګ به هم ډېر کوي کمپیوټر دی ګرمېږي به هم ډېر زر ځکه چې هلته کار هم یې هغومره ډېر کوي که نه. نو ښه طریقه څنګه ده چې تاسې کله هم فایلونه راوړئ په ډي ډرایو کې سیو کوئ په ای کې سیو کوئ. دلته هم چې سیو کړل دغه ځای نه صرف یو شارټکټ هلته ویسئ. لکه د مثال په توګه زه راځم فرض کړئ دغه فولډر چې ده الفلا په نوم باندې الفلا ټیوټوریلز زه غواړم چې دغه سایز تاسې وګورئ 1 تقریبا 2 جی بي دی سایز ده لږ څه کم 2 جی بي. نو دا زه هلته نه وړم دې باندې رایټ کلیک کوم کاپي کوم یې د یوه طریقه وه او دلته راځم پیس شارټکټ نو صرف لینک مې دلته راوړ هلته د ورتګ اړتیا هم نشته. هغه فولډر چې ته ډېر استعمالوي دلته یو شارټکټ راوړه په ډبل کلیک کا له هغه ځای نه ډایرکټ راخلاصي څه وایي دس پي سي ډي په ډي کې دې بیا دا فولډر یې راخلاص ځای نه نیسي نه د نور هلته د صرف راخلاص کوم یو شی چې ته راخلاصوې هغه بیا هلته ریم ته ځي بس چې دې باندې مثال دې ویډیو باندې ډبل کلیک کړي صرف دغه ویډیو هلته ریم ته لاړه شي. نو ریم د خالي وي کمپیوټر د ښه تیز کار کوي زړه کې مخه خلاص شي. له دې نه وروسته راځو یو بل آپشن ده کې انډو کاپي موږ لږ مخکې د اجمل په نوم باندې فایل دلته راوړ کاپي مو که نه کاپي پیسټ انډو دلته یې لرې که هغه کاپي ګورې هغه لرې شه د اجمل په نوم فایل. اوس د یو بل بټن هم راغلی هلته موږ تاسې ویلي ریډو چې د انډو مخالف و دا به بېرته راوړي هغه فایل دغه او له دې نه وروسته چې کومې 2-3 اپشن دي دا نه وایو تاسې به دا په هر کمپیوټر کې ویم نه بیا کې وي ته چې کوم کمپیوټر کې ګرافیک کارډ وي آجکل ډرایور انسټال کې دا اپشن راځي او د هر یو کمپیوټر چې کوم دا ګرافیک کارډ مختلف ده او بل په دې کې د کار کولو اړتیا هم نشته چې سیټینګ کې ګډوډ کې که نه مثال کمپنۍ چې کوم سیټینګ راغلی هغه صحیح ده په دې کې مثال که ته یو نیو اپشن کې فعال کې یا غیر فعال کې کېدای شي تا د ډسپلی مانیټر چې کوم د ګرافیک کارډ سیټینګ دغه ګډوډ شي. و ضروري ده چې تاسې رڼایي کمه او زیاته کړئ رڼایي ډېر زیات چارج وي وروسته به تاسې وګورئ وینډوز 10 ډېر ښه تفصیلي درته ښیي چې په تېرې یوې ورځې کې 4 ساعتو کې یا تېرې اونۍ کې چارج کوم یو شي ډېر ویلی ټول نه زیاتې مانیټر وي بیا چې رڼایي کمه کړي نو بیا ډېر کم چارج وي بیټري هغه د دورانیه دی بیا ډېره اوږدېږي. نو رڼایي کمولو زیاتولو سیسټم مخته راجب کې وایي خو د نور رنګونو کې او د ګرافیک کارډ سیټینګ کې چې کار ونه لري دا به ښیي. له دې نه وروسته بیا نیو کې به که ژوند بیا بله ورځ انشاءالله کار کوو.